अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कोतुनको नननी प्रोग्राम के ما سره سینیئر صحافي او تجزیه‌کار هارون رشید منګه سره د تعارف محتاج نه دی انټرنیشنل میډیا نېشنل میډیا سره یو عمر تیر کړی دی اوس پاکستان کې او خاص کر اسلام آباد کې چې دا کم یو غټ او ایونت روان دی په هر لحاظ سره ځکه چې پاکستان کم د میډییشن کې یو های سټیکس کنفلیکټ د په هر لحاظ سره ویل کیږي څه شکوک دي څه شبهات دي خو بیا هم دا یو انټرېسټینګ خبره ده چې پاکستان ولسم تقریبا چې کومه ګیلپ سروې راغلی ده وی چې 93 یعنی وکم 100% خلک چې د حکومت د دې کردار نه خوشاله هم دي او سپورټ کوي اسلام آباد کې څه تیاری روان دي پوزیشن سره سبا کیږي په دې هارون بھائی سره خبر کورشته السلام علیکم وعلیکم السلام حسن خان ډیر مننه ورور دا راته وایي چې اسلام آباد کې تاسو خو خپلم ډیر زیات بیزی یې دا راته لږ حالات راته وایي چې نن خو به مذاکرات شروع کیږي او ریپورټس دا هم دی چې لمبه مرحله برن شروع کیږي چې هغه به ډایرکټ نه سبب بیا فیس ټو فیس شروع کیږي نو د اسلام آباد څه پوزیشن دی ګوره سرکاري توګه باندې خلا پورې اس میډیا سره معلومات نه دي شیر کړي شوی چې دا مذاکرات به څو وخت شروع کیږي کم ځای کې به شروع کیږي سونه موده روان وي چې کما میډیا دا هغه هم دا سه اوتر اخو د خو ګرځي لګیا دی خو نه د وزارت اطلاعات طرف نه د بهرنو چارو وزارت طرف نه د پاکستان فوج طرف نه معلومات میډیا سره لا شیر کړي شوی دي اوس لک سات مخکې مونږ اوریدلې دي چې کم میډیا دا ډي چوک کې جمع شوی او چې التنا لایوز به کوولې دا چې څنګه تاسو وې چې دنیا کې یو غټ خبر د اسلام آباد باندې ټولو دنیا نظر دی نو کوم انټرنیشنل میډیا او هغه مالته ناسو چې نور نه د بهرنو چارو وزارت ته اجازه ته نه وزیر اعظم هاوس ته نو التنه لایف کول نو هغه اوس هغه موو کوي لګیا دی کنونشن سنټر ته چې الته کې دی شي سب بریفینګ راشي یا ساغو شي نو هغه نه پس واضح کیږي چې دا مذاکرات شروع هم شو کنه شو ولې یو خبره دا و چې نن شروع کیږي بیا داسې هم اطلاعاتو چې د امریکای ډله چې دا هغه به سبا اسلام آباد ته رسي نو هغه نه مخکې خو مذاکرات نشي کېدی ک پریلیمنریز وی او مشران راغلي ولې مونږ دام ګورو لګیاو چې د امریکایانو عسکري چې کوم الوتکې دي هغه اسلام آباد ته راغلي دي نو هغه چې فرنٹ مین او میډیا او کمیونیکیشن او دا نور لټرم پټرم دی دا خورا رسیدلې دی خو دا مذاکرات باندې لا پورې مونږه غنی او کلیر نه چې شروع شو یا نه دي او دا سه هم افواونه دي بلکې اوس نه لک سات مخکې دا اے اف پی او فرانسي خبرسا اداره دا هغه خبر چلول دی چې دا نیګوسییشنز چې دي دا انسرټن دي فی الحال دا سه هم مونږه اورو چې سرکاري هغه خونشته ایران په بالکل خاموش دی هغه طرف نه صدا سه اعلان راغلی دی چې باضابطه توګه باندې څوک راځي د مذاکراتو د لپاره چې څنګه امریکا وایټ هاوس اعلان کړی دی چې جی ډی وانس چې دی هغه به مشري کوي د امریکا طرف نه نور خلک هم پکې دي خو د ایران طرف نه هیڅ پورې نه دی راغلی نو دا هم ویل کیږي چې کې دی شي ایران غواړي چې کم سیز فایر لوزنامه شوی و او چې کم پاکستان هم ویلي دي چې او د کې لبنان شامل وو چې کله پورې اسرائیل لبنان کې خپل بریدونه نه ایساري او بندي کې دي شي لګ ما تخکاری چې دا مذاکرات بل لیټ شي ما په خیال هغه کې هغه تاسو وګورئ نو لبنان او د اسرائیل ترمنځ هم وینن واشنگټن کې چې کوم د مذاکرات دا وی دا کې خاص کر د سفیرانو لیول پورې خو څومره تیاری چې شوی د انټرنیشنل څومره انګیجمنت دی یا پاکستان ته سونه نن متوقع چې کوم فلایټ دی ځکه چې आवाज خو به ایران او امریکایي په دې کې وکړي چې د یو ان ډیلیګیټس هم راځي بعض خلک دا وی چې سعودي عرب او قطر ته هم پکې د غشته دي یا په ابزرور حیثیت باندې خو تاسو راته دا وایي چې د دې مذاکراتو د فارمیټ باره کې چې دا خبرې کیږي چلمبه مرحله به ډایرکټ نوي بل مچاپه باندې وي دویمه مرحله کې په دوی بیا یو بل سره کینی او خبرې اترې وکړي نو د دې څه مطلب دی جی بالکل پاکستان خدا هم اعلان کړی دی چې کم د ایران او امریکای ژورنالیستان کا راتګ غواړي نو هغه د لپاره هم یو سہولت ورکړي چې بغیر د ویزه ایرلاینز ته ویلي دي ساګدار طرف نه دا وینا شوې ده چې دوی تپرې دي دوی بورډ شي دوی به اون ارایول مونږ دوی لبا په اسلام آباد کې ویزه ورکو نو دا هم فیسیلیټیشن کوي لګیا دی پاکستان
خو بل طرف ته چې کوم تاسو تاسو کو چې فارمیټ بسې نو فارمیټ هم لا پورې بالکل چې څنګه ما وې چې د دې دا بسنګ کیږي او کم ځای کې بکیږي هغه باره کې هیڅ خبره لا میډیا سره نه دی شیر شوی. خو کومه دا روستو ورځو کې وګورو دا فروری کې چې کله ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات کې د عمان ثالثي کې نو هغه کې هم فیس ټو فیس نو یو بل سره مخامخ نو ناس بیل بیل کمرو کو ناستو او بیا پکې چې کوم ثالثان واغه به کله یو طرف ته تل بیا بل طرف ته تل نو اسلام آباد کې هم امکان دغه ښکاری چې هم دغه سه ابتدایي توګه باندې بم دغه سه کیږي چې خبره کمزې سب لوزنامه او شو سه اتفاق شو نو کې دي شي بیا یو ځای راشي او یو فوټو اپ د پاره یو ځای شي خو ما ته ښکاری چې دونه زیاته تلخی دوانو هیوادونو ترمنځ دی دا روستو دیش سلوي خرزو کې چې ارس شوی دي دا غي د وجه چې کې دي شي چې دا دوی د پاره خپل هوم کې چې کم اډینسز دي هغه د پاره هم ساغه بنی چې دوی به یو بل سره لاس ملاوي یو چې دوانو طرف نه چې یو شی راغلی چې دوانو طرف غواړي چې جنگ بند شي لکه تاسو د پریزیدنت ټرمپ چې دا ریپورت راغلی چې جې ډي وانس ته ویلي دي چې کوشش وکړي چې د جنگ بندۍ کې سنس تاسو خامخا دا او کې دغه شانتي د ایران د طرف هم ځکه چې جنگ خو ایران د پاره هم ډیر زیات لیتل او ډیر دغه دي نو کچې دا ارج بي دوانو سایډ وتا نو بیا خو کې دي شي چې لکه سره سب ډایرکټریو بل له خامخا سپیس ورکي کنه اوسه پور خو میکسیمالیست پوزیشن دی کوم باندې چې مونږه خبرې کوو جی بالکل دوانه کتا سو بیانونه کتلی نو دوانو د اوربند چې شوی نو دا خپل فتح غنلې وو او اسرائیل هم ویلي چې دا د دویم فتح ده نو ارسو خپل اډینسز د پاره خدا وای چې دا اوربند شو نو دا د دوی وکټری ده خو مذاکرات لبرازي نو هغه کې هم اختلافات ډیر زیات دي او ډیر زیات ډیفرنسز دي یو طرف ته یو وایي چې لس نکات دي بل وایي 15 نکات دي دا کنفیوژن هم پاتې ده دا بم کلیریټي غواړي پاکستان طرف نه چې څنګه دوی دا خبرې شروع کین نو هغه کې چې سٹارټ بسنګ دوی اخلي او څنګه به دوی کانفیډنس بیلډینګ بسې او چې کم سالس وی نو هغه پهلا وختونه دوانو نه دغه وی چې تاسو کانفیډنس بیلډینګ د لپاره بس میجرز اخلي او یقینا جنگ خو یو هیواد د پاره هم خنه دي او دوه غختل چې جنگونه شي خو اسرائیل پکې یو سپویلر دی چې هغه زما په خیال خبره هم دغه کیږي چې د اسرائیل په وینا باندې امریکا او ټرمپ چې دی په ولې کستاسو یادې نو یو لسم فروری باندې نتنیاهو خاص تورګه باندې واشنگټن ته تللی والته بیا ټرمپ سره لیدل قاتل کړیو نو هغه نه پس بیا دا یو 2 هفته پس دوی په ایران باندې بریدو کو نو اسرائیل پکې څه غواړي دا هم به مهم وي چې هغه غلې کیږي نه غلې کیږي د امریکای فشار لاندې راځي کنه راځي نو هغه یو امپورټنت کروشل هغه به اوس پورې خو هغه ویلي دي چې لبنان په دې اوربند کې شامل نه او دوی به حزب الله خلاف خپل بریدونه به جاری ساتي او دا سلیریش غنټه کې 300 کسان وجلیم دی التا نو هغه نه خو نه ښکاری چې هغه په موډ کې دی چې دا اوربن مخکې لاړ شي یا یو شی چې مونږ ګورو تاسو د عمان خبرو کړلې یا نور زینو کې هم خبرې کیږي خو دې ته چې سونه میډیا اټینشن دی یا انټرنیشنل اټینشن دی اسلام آباد باندې دا څه ډېر ان یوزوال دی زمانه د خیال چې میډیا ته په دونه خبرې دوی لیکو کې دغه وجه دا د کمیډیا په کې انوال شول نو بیا لکه میډیا ترو خبرې کیږي نو بیا خو به د ناکامي انشوري چې لکه دغه خو تاسو ولې دې ته دومره زیات ورلد اټینشن میډیا اټینشن پورا کیپټل سیکم دی په اسلام آباد باندې څنګه چې تاسو هم وی فوکس دی ما په خیال هر یو جرنالست په غواړي چې د اسلام آباد ته لاړ بالکل دا مهم غدا یو اگزامپل کوم دا غدا چې زمون د دفتر کې هم زمون چې کم ریپورټر دا هغه دا وایي چې دا خو زمون اختر دینن چې مونږ به او لایم لایټ به مونږ د پاره چې مونږ به دا کور کو دا دونه مهم پروسس چې په اسلام آباد کې بکیږي نو دا ژورنالیستانو د لپاره هم ډېر مهم دی او دنیا د لپاره هم دی ولی عمان نه بیل دی ولی عمان چې کله مذاکرات کېدل نو هغه وخت کې جنگ نه وشوي دوی دوانو ترمنځ پروس کال شوی یو 12 ورځې دوی نختی خو بیا جنگ په خپل بند شوی و
د دې اهمیت اسلام آباد ځکه دی چې دا 2 هفتو وخت د دوانو هیوادونو پاکستان سره چې هغه دایمي معاهده لوزنامه ته ورسیږي ګینه بیا که جنگ شروع شونه یو هیواد هم نه غواړي چې بیا تلفات شي او نقصانات شي او ټولو نه زیات خدا دی چې دا ټوله دنیا په متاثر شو دی ځل هر چا وکتل که هغه برتانیا وی که هغه نیپال وی که هغه ویتنام غونته ورکوټه هیواد وی که کوریا وی که چین وی ارزه کې او امریکا کې په خپل د تیلو قیمتونه او مهنګایي شو نو هغه خو هر کس افیکټ کول دا جنگ نو هغه نو هر کس ته یو فائدہ ده نو ځکه د هر چا پکې ذاتی مفاد دی چې دا کم پروسس اسلام آباد کې کیږي چې کامیاب شي او جنگ دایمي حل راوباسي دوانه او صدا سي هغه شي چې د معیشت او اقتصاد چې دی دا دوباره برابر بحال شي. هرمه اخیرنه پښتنه ده کوم انټرنیشنل میډیا خاص کر ویسټرن میډیا او امریکن میډیا چې وګورئ نو لکه هغه فیلډ مارشل لکه the whole credit goes to the field marshal, his diplomacy, his personal contacts with Americans, with the Iranians وغیرہ ما بخیل equally important تاسو غنئ چې political leadership, prime minister, deputy prime minister, all the three were equally busy. نو تاسو څنګه غنئ چې واقعي فیلډ مارشل ته لږ زیات ایج زی چې هغه ایرانیانو سره ډیر انګیج پاتې شو امریکایانو سره؟ یره زه خو به وایم چې دوانو کریډټ پکار دی او برابر کریډټ پکار دی دا د پاکستان فتح ده دا د یو کس فتح نه دا د پاکستان ټوټل لیډرشپ یو غټ مایلسټون او یو غټ اچیومنت کړی دی چې یو جنگ یو درولې چې ورته خلکو باز خلکو درې عالمي جنگ هم ورته وي نو پاکستان ته دا کریډټ زی او د ټوله دنیا بیا ستایلم دی ارچا ارون بھائی انډیا یو کس مې کته او انډین میډیا دا داسې کور کی لکه د پاکستان او د انډیا منځ کې چې کرکټ میچي هغه ټیپیکل اور یو سړی دا وی چې ناکام کیږي بکله پاکستان بکله ناکام کیږي او انډیا خو تاسو پرې ده کنه انډیا خو هغه یو دایمي زمونږ ورسره دښمنی ده نو هغه هر کا پوزټیو خبر انډیا تم ډیره ده دا خو انډیا تم ډیره ده کنه کجره دارو غوشي او فائدہ دا خو انډیا نیم خبر چې هغه خپل اقتصاد څنګه برابر وساتل کنه هغه ته تیل مسلسل ملاویدل او هغه حالانکه دیش جازونه چې هغه په ابنای هرمز کې نختیو خو هغه هم خپل سپلای چین متاثر شوی نه دی او هغه یو اگزامپل دا دی چې هغه آی پی ایل روان دي نو هغه کې هغه سټیډیم زو سم وګورئ نو ډک دي خلکو باندې بندیز نه دی لګولې صدا سه اوسټریټي میجرز نه دی کړی صدا سه سختی نه دی کړي یو خبر راغلی چلته د ګیس شارټیج ډیر سخت شو په دلی کې او د نور سیزونو کې خو دین علاوه هغه خپل انرژي ریکوایرمنټس چې دی هغه ډیر سم ساتلی نو دا هغه د وجه هغه باندې دونه زیات اثر د نور هیوادونو په هغه باندې نه دی شوی خو یقینا کدا شي داسې زیات روانو نو کې دي شي چې دا انډیا هم به پکې متاثر شي نو یو فیکٹر دام کې دي شي چې دا روس نه دوی تیل اخلي نو روس طرف نه خو د دوی سپلای روانو کې دي شي لګا روټ لانګ شوی وي دا بل طرف نه راځي نو هغه کې ټیم زیات اخلي خو د دوی خپل هغه سپلای چین چې دی هغه بحال ساتلیو. ډیر مننه هارون بھائی، تھینک یو ویری مچ. مننه.